خبره زه تاسو ته وکما مونږ چې کله جنازې له لاړو نو هغه شیخ صاحب رحمت الله علیه چې په کوم ځای کې شهید شوی دی نو هغه ګوره دا داسې نه ده چې دا په دغه ورځ باندې او بس کسان راغله او بس شیخ صاحب چې دی نو هغه شهید کنا د دې د داسې خلکو د پاره د سور ورځې مخکې پلانینګ جوړیږي او د داسې ځای انتخاب کیږي چې هغه ځای مونږ په خپل سترګو ولیده چې یو اونه دا غټه لاچی دی او یو خوا بل خوا چې دی هغه آبادی و غیره سنشته داسې شړ غونته ځای دی ظاهري خبره ده چې په کوم ځای کې اونې دي او داسې ځای دی په هغې کې د سره سی سی ټي وي کیمرې نشته چې څه ثبوت پاتې نشي نو دا د مخکې نه پلانینګ شوی دی او د شیخ صاحب نقل و حرکت باقاعده نوټ شوی دی د څونه وخت نه چې شیخ صاحب څه ټایم د کوره روځي او چې کوم جامعه نعمانیه او مانځي هغې ته څه ټایم درس نه راځي دونه ټایم کې دی شیخ صاحب را رسی پلان کی ټایم کې را رسی دی ټایم کې هغه سبق شروع کوي کله چې د کور روته دی نو په 737 معنی دک ځای کې په شیخ صاحب باندې دا فایرینګ شوی دی او غزه مونږ اولی د باقاعده چې دی خو لاچیانی دی اونې دی دی خو هم ځای چې دی نو مکمل شړ چرته د روډونو غاړه ته چې دا شړ ځای نه یو پاغه کې چا څوک اندوانې خرڅي او څوک څه خرڅي نو دا سه شړ ځای دی او په هغه کې دا غزه انتخاب داسې په دغه باندې شوی دی کنه چې د دې لپاره ډیر مخکې نه یو غټ پلانینګ جوړ شوی دی او د وخت انتخاب داسې شوی دی او باقاعده هغه ځای داسې انتخاب شوی دی چې په هغه ځای کې دي تاسو دغه ملو نشي هغه ځای کې چونکې کیمرې نشته یو کولو ځای دی مونږ لیولې د په جنازه کې نو دا داسې نه کیږي دا پلان د دې ډیر مخکې نه جوړ شوی د منټ نقل و حرکت چې دی دا نوٹ شوی دی بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دا مسله مخې ته راغلې ده